د امر بالمعروف وزارت مسؤلینو شپږ تنه د زنا او نامشروع اړیکو په تور نیولي دي. دا کسان څوک دي، څنګه او چېرته ونیول شو، کومه سزا ورکول شوه، جرم یې منلی که نه، د دې ټولو پوښتنو د ځواب لپاره د افغان میډیا چینل دا ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان سترې محکمې په یوه خپاره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ولایتي مسؤلینو په هرات او نیمروز ولایتونو کې نن سهار شپږ تنه د زنا او نامشروع اړیکو په حال کې نیولي دي او دا مهال اړوندو ولایتونو کې د سترې محکمې په انګړ کې د پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي. په دې شپږو کسانو کې دوه نارینه او یوه ښځه د نیمروز او دوه ښځې یو نارینه د هرات ولایت اوسېدونکي دي. د امر بالمعروف ریاست مسؤلینو ویلي دي چې نن سهار وختي ورته اطلاع ورغلې او دوی هم سم دسې سیمې ته ځان رسولی دی چې دستي په دواړو ځایونو کې شپږ تنه د زنا په تور لاس په لاس ونیول. دواړو ډلو خپل جرم منلی. په نیمروز کې نیول شوې ښځې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې زه دې نارینه و مجبوره کړې وم او دوی دلته راوستې وم. د سترې محکمې مسؤلینو شپږ واړه کسان په 9 درو وهلي دي، خو په 3 نارینه او یوې ښځې تعزیري سزا هم اورولې ده چې دوی به ټاکلې مودې لپاره په زندان کې وي، چې دا موده له 6 میاشتو څخه تر 1 کال پورې ښودل شوې ده. که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو د زنا او لواطت په جرم د ککړو کسانو د نیولو پیښو د زیاتېدو خبره کوي، خو ورسره هم مهاله د دې ډول مجرمینو لپاره د درو وهلو او تعزیري سزاګانو په نوم مجازات هم شته، چې له دې ډول مجازاتو سره یې نړیوال بنسټونه مخالفت لري او پرون هم د ربادري په نوم د بشري حقونو یو اروپایي بنسټ طالبانو ته ګواښ کړی و چې نور دې د دري وهلو او تعزیري سزاګانو لړۍ ودروي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې لویه مول شه.